جی کیمرامین صاحب کیمرا هم ده او جی ها دا مینوالو مونږ تاسو ته ښیو په دې ژوند کې چې کوم چا سره څه ظلم کېږي یا زیاتې کېږي نو مونږ تاسو دپاره راوتي یو او بیا د هغې د مدد دپاره السلام علیکم رورا وعلیکم السلام. څنګه چلته خیر دی شکر دی الحمدلله. نو دا اوس ناظرینو ته زه وایم که نه ګوره انسانان دي او د ځان نه چې کوم دی نو نومونه یې نه علم هغه جوړ کړي دي په څه وجه په مجبورۍ لکه د مجبورۍ د وجې دا غریبان ډک شوي دي په دې ګاډۍ کې اوس دې ګاډۍ کې څوک دي جي دا جی بیمار هم راوستی دی. هاي هاي بیمار دی بالکل جی الله دې جوړ کړه جي الله دې جوړ کړه ښه بیمار ته نه وایي بیمار صاحب دا خو ټول خوځي جي بیمار صاحب څه تکلیف دی زه د دې به بیا په ډکشنرۍ کې وګورو ګوګل ته به لاړ شو چې د دې وایم څه مطلب دی ښه جي نو دا راته ووایي چې د څه بیماري ده یاره نیکه به د دې د بیمارۍ څه پته نه لګي د دنیا خرچې هم پرې وکړې په سود هم روپۍ راواغستې خو د ده د بیمارۍ څه پته نه لګي خو اوس یې بیا هسپتال له وړم نو تاسو غم نه کوئ پیسې د نه ډېرې ولګي دي ډېرې جي ډېرې زیاتې رانه ولګي اوس د سره نشته بالکل نشته نیکه دا جي خبره داسې ده زه به یوه خبره وکړم خیر دی غم مه کوئ زموږ ډېر مالدار وروڼه شته ډېر مالداره دي هغې به مونږ ته څه پیسې خامخا راکوي ځکه چې مونږ سره مجبوري ده مریض دی نو ناظرینو زموږ دا پیج تاسو وګورئ او په دې باندې خیر دی زما په اکاونټ کې لږه لږه چنده چې څه ستاسو وس کېږي تاسو کې مالداره خلک هم شته غریب هم شته غریبان دي د غریبۍ چنده راکړي مالداره دي د مالدارۍ چنده راکړي او د دې مریض دی چې لږه شفا وشي نو دا ګوره دا ستاسو پښتانه وروڼه دي دې غریبان د ګاډي نه رالو خرګاډۍ ته د دې نه امبولانس جوړ کړی نو زما په اکاونټ کې خیر دی ما ته میسج وکړئ زه به خپل اکاونټ نمبر درولېږم او په دې کې لږه لږه چنده کوئ ستاسو په لږه لږه چندې سره به انشاءالله تعالی دا مریض ټیک کېږي نو زه ستاسو نه اجازت غواړم ستاسو ډېره مننه چې زموږ او زه امید لرم چې تاسو به زموږ خبره ومنئ که څنګه جي بالکل جی بالکل بس کیمرامین صاحب داسې خفه خفه چې پکې وښکارم روان وم بس الله دې پکې خیر واچي د الله پامه کیمرا بنده شوه او جی بنده شوه یاره ایکټینګ منم یاره زبردست تا هم ډېر ښه رول وکړو بالکل جی بالکل وګوره ته خیال کوه ته پکې خفه خفه نه ښکارېدي او که نه بیا خلک پوهېږي په مونږ باندې که نه په داسې کار اوس دعا کوو چې دا پیسې راوړېږئ خیر چلو جي انشاءالله غم مه کوه